کدی تصویر داسې ګونګی پاتې شو د زړه رګونه مې شلېدلې ګڼه غم خو لا څه زړه مې سوری سوری دی د ژوند فکرونه مې سېځلې ګڼه یو وخت به راشي اخر خبزی ورکی دی، خاجی ورکی دی، وړه ورکی دی، وریجې دی، غوړي دی، وشي کمبوتا نشته وکړي. خدای مهرباني دی، جو مهرباني دی. موږ مهرباني نه غو خلکو مهرباني دی چې کومکونه یې کړي دي، مرستې یې کړي دي. خو خیر ته موږ د خدای په کاته وسیتا کړی. وسیتا کړی بېشک. خشولې اوس؟ بلکل خشولې. څومره خشولې؟ څومره چې وایي څومره خشولې. اوس به کلیوال ته نه یې که نه خبره هم نه ورته کوي. نه نه تا خو د بیا راتلو وعدې ماتې کړې ځکه تودې طبې نیولی یمه زه څه خبر وم چې هغه یې مونږ خفه کړي وو. رئیس صاحب دا د خوراکي مواد شول، هغې تر څنګ چې یو څه ناخ کوماک و هغه باید ورسره مونږ وکړو. یو ورور چې کله همدلته خو شو دی خو اوسېږي کوبل کې 5000 افغانۍ کوماک یې کړی و رومان په نوم دی. دا و د سپارمه رئیس صاحب دا ونیسه. دا د 1000 دا د 2000 دا د 3000 دا د 4000 دا د 15000 رومان ورو دغه تاسو 15000 افغانۍ کومک رئیس صاحب ته ورسېدو. ورته ورسېدو الحمدلله. ژوندی اوسئ، کور مو ودان ورونو، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. شیطان مو د بېچاره او غریبو خلکو لاسنیوی کړی. هغه ورونه چې شتمن دي باید د خپل بېوزله هېوادوالو سره څنګ په څنګ ودرېږي، دوی سره باید همکاري وکړي. دا د دوی په موږ باندې حق ده. د دوی څه حق دی صاحب که نه؟ حق ته ورسېدو که نه؟ د ژاب انشاءالله ښه تېره شي اوس. اوس ته څومره ورته خښولې؟ څومره چې وایي دومره خښولې. زړه څه درته یې زړه؟ زړه ته جوشه باس وه. باس وه؟ چی باس وه؟ زه دغه پرته د کلي ښځې سره وکړم غونډونه باس وکړم مرګې کړی. ژوندی اوسې دا موږ ښه نه دي کړي. دا چا چې کومکونه کړي دي مرستې کړي دا هغو خبرې دی. موږ یوازې یو واسطه یو خو بس تر تاسو موږ راورسول. ای صاحب هغه خلکو ته ووایي چا کومکونه کړي دا وایي ورته کوه. خدای دې ډېر خبر ته وکړي. امین. پروردګار دې په مخه وچلوي. امین امین. خوشحاله اوسئ. لیدونکو دا هغه سپین ږیری کاکا و چې په مسجد کې کلیوالو ته ویلي وو چې ما یو چاره وکړئ یا زما فامیل مکمل ختم کړئ. خو لا تر اوسه پورې شکر با احساس ورونه ژوندي دي، د خپلو بېچاره او هېوادوالو لاسنیوی کوي. الحمدلله خدای ته هر څه ورسېدل. 5000 نغدې هم ورته ورسېدې. خوشحاله یو د خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې خواهر ته واړو. دلبر اوس داسې یم لکه صحرا مسافر څرک مې تر غوږ شي خو څوک نه وي